د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ښاغلي عباس ستانکزي څرګندونو ته په کومه سترګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سبیب صاحب او امیرزوی صاحب ته او هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دغه خبرې خو ډېر ښې خبرې دي، اما د هر بیان د پارې لازمه دا ده چې کار پر وسي، ځکه دا خو ښه غوښتنه ده چې راسي زموږ وطن راته آباد کړي. دا خو ښه غوښتنه ده چې راسي سړکونه او پلونه ټوله راته جوړ کړي. او دا هم رښتیا ده چې افغانستان د جغرافیایي موقعیت له نقطې نظره په داسې ځای کې پروت دی چې جهان ته اهمیت لري او کیدای شي او داسې هم ده چې ثبات هم د ګاونډیانو اړه ورپورې لري. دا ټوله د فهم وړ خبرې دي او په عین حال کښې مهمه دا چې د دې هېواد څخه چې زه شی غواړم نو دی څه راڅخه غواړي، زه باید څه وکړم چې دی دا زما خبرې یعنې راکړه ورکړه ده په سیاست کې. راکړه ورکړه خو دی موږ تاسې اوس ویلو چې جهان هم غوښتنې لري بله، او موږ او د جهان د منځ یعنې د ټولو هېوادو تر منځ یو قانون پروت دی. دا قانون منشور دی، اعلامیه ده او هلته نور کنوانسیونونه دي. د دو غړیتوب خو موږ پخوا درلود، دا غړیتوب باید په عمل کې هم پیاده کړو. د مثال په ډول په افغانستان کې باید دوی پوه سي دا بارانیانو څخه چې جناب ستانکزي صاحب دا غوښتنه کړې ده، زه هم عین غوښتنه لرم، خو په دې اصل چې زه ورته وایم چې راځه چې خپل داخلي او خارجي سیاست هم مدون کم، توشیه کم. یعنی یو څه باید زه وکم بیا. دا خو زما داخلي کار دی، یعنی داخلي سیاست، بهرنی سیاست هغه تدوین کم او بالاخره هغه په اساسي قانون کې ولرم چې انعکاس ورته ورکم. متوجه نه دا چې مې ورکوي نو دوی پوهېږي جهانیان چې زما بهرنی سیاست څه دی او تضمین یې کومه دی، زما داخلي سیاست څه دی او تضمین یې کومه دی. تاسې په پوهېږئ چې تضمین یوازینی اساسي قانون دی، ځکه اساسي قانون کله چې دوی دا ورکې ووایي نو ګوري چې ولا دلته خو دا دی اساسي قانون لري او بهرنی او داخلي سیاست یې په هغه کې منعکس کړی دی. نو په دې لحاظ سره هغه اړیکې چې موږ د جهان سره لرو او خپل ځان باید هرومرو بې له چونو چرا، البته هغه مطالب چې په عقیدوي لحاظ دي هغه به د ځان سره ساتو. نور نو باید د جهاني کورنۍ سره غړیتوب حاصل کړو. څنګه غړیتوب ترلاسه کړو؟ اول خو مې داخلي او خارجي سیاست درته وویل، بیا نو په منشور کښې نوشته دي چې موږ جهاني سوله غواړو، موږ جهاني عدالت غواړو، موږ په جهان کې امنیت غواړو. د دې دپاره باید څه وکړو؟ د جنګ پر ضد جدا ولاړ یو. متوجه نه؟ جنګ بیخي نه غواړو، نه په بینالمللي لحاظ جنګ غواړو او نه په ملي لحاظ جنګ غواړو. دا خپل د خلکو حقوق کاملا ساتو، یعنی هغه اساسي اصول چې په جهان کې تر بحث لاندې دي. مثلا په ټول جهان کښې تعلیم د ملک اساس دی. متوجه نه؟ کار د ملک اساس دی او وحدت زموږ خپل په درد خوري. وحدت کله چې وحدت او انسجام په یو هېواد کښې حاکم وي نو موږ مطمئن یو چې د بهرنیانو په مقابل کې کولی سو جواب ورکړو او سیال سو. او په عین حال کې چې ټکنالوژي ولرم جناب محمدي صاحب، خو نور ټول مسایل شته چې موږ دوه حالت دي. یو باید د نړیوالو سره یعنی د هر مملکت سره کوشش وکړو چې سیال کړو د څه چې په قابل د مشروع اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. مننه. حمید زوی صاحب، ستاسو په رنګ باندې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب زه خپل ور سره تاسو ته درون مشر دادره صاحب ته او مفتي صاحب صمیم ته او د ټولو نیوز ټولو معززو کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. محمدي صاحب د عباس ستانکزي صاحب په خبرو کې د نړیوالو هغه دروغین شعار یعنې هغه معلومیږي، څرګندیږي
چې کله ته 20 کاله دلته د امنیت یا د نړیوال امنیت ته د ګواښ په نوم دلته راغلی، دلته انسان وژنه کوي، او اوس زه درته وایم چې ته راشه، ته که رښتیا د امنیت د نړیوال امنیت ساتونکی وې، اوس دلته هیچ چاته خطر هم نشته او زما دروازې هم درته خلاصې دي، او د کومې اتهامات د کوم څه چې یعنې د سیاسي ابزار په توګه استفاده کیږي، راځه د نږدې نه یې وڅېړه. یعنې زه فکر کوم چې دا د دوی هغه د 20 کلن د دروغجنې دعوې او د اشغال پخوالی ده، او د دوی د دروغجنو دعوو چې موږ د نړیوال امن و نظم ساتو هغه نمایان کول دي. دا درست وایي چې دا غوښتنې دي متقابلې، مثلا نړۍ هم غوښتنې لري. زه نړۍ ما نه غوښتنې لري، نړۍ ته ما مسؤلیت د مواد مخدر په عرصه کې چې د میلیاردونه ډالر ولګول، د دې په یوازې 2018 کې 2019 کې بیخي یعنې د لاتین امریکا هم د افغانستان هغه درجه لوړه شوې وه، نو اوس چې زه په نشته امکاناتو مې صفر ته درته ورسول، دا نړیوال مسؤلیت ما ادا کړو که دا ادا مې نه کړو؟ یعنې ادا مې کړو. امنیتي لحاظ باندې یعنې ما ته د یو څوک شواهدو د اسنادو سره وښیي چې د افغانستان خاوره د په ضد استفاده شوه په د 3 کلونو کې، یا په هر لحاظ چې وي دا یو اسناد یې راته وړاندې کړلی شي. د نړیوال مسؤلیت د ما ورکړه که نه؟ ما څه ورکړه؟ نړۍ ما ته څه راکوي؟ نړۍ ما ته پاتې راغلې ده، نه زه مخ ورکړي دي، ما ادا کړی د مسؤلیت. راغله دا خبره چې اوس د کومه وثیقه چې د رسمیت او د مشروعیت لپاره ته وړاندې کوي نړیواله ادرسه، راځه دغه وثیقه دی ته وګوره چې په نړۍ کې څومره مطرح ده او چا پرې عمل کړی ده، څومره. یعنې په خپله د برطانیه نیمه مشروط شاهي نظام نه ده، ته ما ته څنګه کولی شي چې یعنې هغسې ده، زه ولې د هغې نه کم ولې شم؟ زه د هغې برابر حقوق ولې ونه لرمه؟ او که ته یعنې ته داسې کوم یو قالب تا ځان ته جوړ کړی ده چې په هغه کې زما حقوق برابر نه دي، خو ستا په قالب، ستا په دې کنسټیټیوشن، ستا په دې تګلاره کې غلطي ده، هغه دې سمه که. زه سم روان یم، زه درته استدلال ته ولاړ یم، زه درته نړیوال نظم لپاره چې کوم کارکردګۍ مسؤلیتونه دي هغه مې ثابت کړي دي درته ښایم. د دې باوجود چې بیا هم ته تعرض کوې، نو ته خو داسې مه کوه چې د استقلالیت په بیه، قربانۍ په بیه ته ماته مشروعیت راکوې. یعنې دوی د استقلالیت په بدل کې دا مشروعیت راکوي. دلته اوس څه شی غواړي؟ زه ټول ګډونه، زه درته وایم چې ټول ګډونه 1.2 میلیونه دي، په دې کې تیر خلکي شته ده، په دې کې مجاهد شته ده، په دې کې بېطرفه شته ده، په دې کې تیره اداره شته، دا هر څوک شته ده. دې باوجود ته دا فرمایش راکوي، خو دا منه چې زما په فرمایش جوړ کړې نه تا استقلالیت باور دا په خاورو وله، دا په تندر وله، نو همدغه معنی ده، همدغه ته رانه غواړې. زه درته وایم چې نه وروره، زه یو ټولنه، زه داسې معاشره یم، زه داسې هویت یم چې په هر لحاظ د تا نه مشر یم، بیا هم زه د استدلال ته وخت درکوم، در سره تیار یم چې زما هره کړنه ته راځه چې در سره میشتې واچوم، چې دا به نړیوال نظم ته، دا به اقتصاد ته، دا هر څه ته فقط یوازینی د ستا د فینومن چې دا د ستا باداريوالی چې د ته یې ساتې، دې لپاره به یعنې دې سره به جوړ نه وي، نوره به د هر څه لپاره موثقه او ډېره ښکلې لاره وي. مننه. صمیم صاحب، که د دوحې تړون ته ور وګرځېږو، د ښکېلو هیوادونو مسؤلیت پر افغانستان کې څه و، او څه فکر کوئ چې د ښاغلي ستانکزي صاحب دا غوښتنه څومره پر ځای ده چې هغه هیوادونه دې بیرته د افغانستان د آبادۍ لپاره راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب ته معززو میلمنو ته، لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. د دوحې تړون دا یو ښه تړون و چې د اشغالګرو هیوادو او د افغانستان ترمنځ وسو، او په دې کې هغه ورانۍ چې دلته به پیښېدو د هغه مخنیوی دواړو طرفو ته وسو، هغه تلفات راوګرځېدو. لیکن یوه خبره چې هغه دا ده چې اشغالګرو چې دلته په افغانستان کې کوم ظلم کړی ده، کم کورونه چې نړولي دي په افغانستان کې، کم ځایونه چې دوی بمبار کړي دي، او د کومو انسانانو چې دوی په شهادت باندې رسولي دي، او کم انسانان چې هغه دوی ټپیان کړي دي، زخمیانو، ګوډو، ماتو، دا ټول هغه څه دي چې مالی تاوانونه او ځاني تاوانونه سره یو ځای کې په حقوقي لحاظ سره دوی مکلف دي چې دغه خساره جبران کړي. ګورئ، موږ تاسې که چیرې په دې کلیوالي سیاست کې د یو دوو خلکو جنګ سره وسي، یو تجاوز وکړي، نو د جوړې روغې دپاره چې بیا کله هغه دواړه هغه نارمل حالت ته سر راځي، نو یو طرف ته به هغه ظالم چې هغه تعدا کړې ده
هغه به معافي او خواستګاري کوي هغه ته، او دوم به هغه خساره چې هغه د بل طرف سوي وي هغه به ورکوي. دلته د افغانستان جنگ چې کله ناټو شروع کړی و په مشري د امریکا، دلته د څه دپاره و؟ دا جنگ ټول د دې دپاره و چې دلته د افغانانو په وژلو او په وهلو، ټکولو، زورولو تمام سي. نور هغه څه چې په حقوقي لحاظ دی د جنگ مشروعیت نه لرئ چې دلته راغلی وای چې دا خاوله اشغال کړې وای، نو چې کله د مشروعیت د جنگ نه و او دغه یو ظلم و، یو تعدا و، تیری و په دغه مظلوم افغانستان باندې، اوس په کار دا ده چې هغه هیوادونه چې کومو هیوادو په افغانستان باندې تیری کړی وي د هغه نقصانونه چې دوی دلته په افغانستان کې رسولي وي هغه باید جبران کړي، که نسي جبران بیا رغونه کې دلته بیا رغونه کې برخه واخلي، دلته په تعلیم او د صحت په برخه کې برخه واخلي، دلته هر هغه څه چې افغانستان ضرورت ورته لري هغه کې باید دوی برخه واخلي، په مالي امکاناتو باندې هغه جبیره نقصان کړي. بیا هم زه ما خبره کوم، غوښتنې متقابلې دي، څه واخله څه راکړه. د غوښتنو مسله دا یوې خواته ده. ګورئ موږ که چیرې دغه له دوی د کومکو غوښتنه کوو یا دلته د بیا رغونې غوښتنه کوو، په ده مقابل کې دوی له موږ سرونه اخیستي دي، زموږ انسانان یې قتل کړي دي، زموږ خاوره 20 کاله زموږ له اختیاره ایستلې وه، دلته په دې مقدسه آزاده جغرافیه باندې د افغانانو واک و اختیار اخیستی و، دا یې اشغال کړې وه. وخت کې چې ته د یو چا کور نیسې، بیا یې ورانوي، بیا یې خلک وروزنې، بیا مالي نقصان ورته رسوي، دا په حقوقي لحاظ یو دونې جرم ده چې دا پرې کېدله غواړي. او افغانان په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې دا هغه خلک دي چې چاته پور نه پرېږدي. صحیح ده زه به ضعیف یم، اوس به کمزوره یم، لیکن دا د امریکا ظلم چې په ما باندې یې کړی ده دا زما یېرېږي نه. هغه ماشومان و ښځې چې زما یې شهیدان کړي دي، هغه مدارس و مکاتب و مسجدونه چې شهیدان کړي دي، تخریب کړي دي، دا زما هیڅ وخت نه یېرېږي، دا به مې په زړه کې وي. نو که کله زه وس پیدا کومه دا وار به خامخا ځینې اخمه. د دې دپاره ښه دا ده چې د دوحې په تړون کې هغه توافق سره وسو چې نوره دا دښمني پای ته سره ورسیږي، خو دوی ته په کار دا ده چې د بیا رغونې په نامه باندې افغانستان کې بیا آبادي وکړي. کور جواد دا درسه که اوس راسو دې ته چې ستاسو پر نظر آیا په افغانستان کې کیل هیوادونه چمتو دي چې بیا د بل عنوان لاندې راشي افغانستان ته؟ وګورئ راځئ چې هر هغه خبره چې کوم خپل د ولس ژوند، خپل د ولس راتلونکی د دوی حالت په نظر کې ونیسم. څه معنا دا چې ولې خپل حالت نه مطالعه کوم؟ مهم برخه ده. خپل حالت باید مطالعه کوم. که په جیب کې زرګون نه لرم او خبرې د ډالرو کوم، صحیح ده؟ خو نه ده صحیح، ځکه نه لرم. په دې کې هیڅ شک نشته چې زه د جهان سره په جدایي کې ژوند نشم کولی، هیڅ هیواد یې نشي کولی. متحده ایالات د خپل ټول توانمندي سره، چین د خپل ټول توانمندي سره اوس قراردادونه لري په افغانستان کې. بله، ځکه یوازې ژوند ډېر مشکل دی. نو زه باید کوشش وکړم دا د ستانکزي صاحب په خبرو کې چې ډېره یو بله خبره هم وه چې تا وویل چې دا توپک او د وسلوال جهاد وخت تېر سوی د آبادۍ دور ده. ډېر عالي، ډېر عالي. نو زما نظر دا دی چې راځه ورسره کښېنم، هر څوک چې په افغانستان کې راځي دا چې زه څه وکړم په داخل کې، دا بیا هغه وخت دی چې دولت تقویه کړم. څنګه یې تقویه کوم؟ خو باید د تقویې دپاره نظامي قوت ولرم، د وحدت د خلکو ولرم، وحدت او خلک پر اهدافو راټولیږي. نظامي قوت دپاره باید قوي ټکنالوژي نظامي ولرم. ټکنالوژي نظامي د کومه کم سر دننه جوړ کم یا جهان لري، زه باید ټکنالوژي ولرم، زه باید جنگي تیاری ولرم. آیا دوی به چمتو وي چې موږ ته دا شیان راکړي؟ ما ته وګوره، ما ته داسې نه داسې ناامیدي کوم او نه داسې سوټۍ را اخلم. دا سیاست خو داسې نه دی. کوشش کوم په سیاست کې عیناً لکه جنگ دی. زه په جنگ کې خپل دشمن نه زیاتوم،
زه کوشش کوم هر څه کوشش کوم چې دشمن مې لږ سي حتی جنګ شم په سوله کې غواړم چې هېڅ دشمن ونه لرم که څوک غواړي چې زما سره دشمني وکړي نو وانولي متوجه نه زه نور په جهان کې د چا سره دشمني نه لرم د چا سره دعوه و جنګ نه کوم ځکه په دې پوهېږم چې په جنګ او دعوې کې زما ولس له منځه ځي په دې پوهېږم چې دارایي چې څه پاته ده هغه ته چې ستانکزي صاحب وویل چې د جنګ وخت تېر دی مطلقا ښه خبره ده زه د دې خبرې ځکه طرفدار یم چې نور راځه زه د تعلیم او ټکنالوژي پر خوا ځم راځه چې ځان سیال کړم په دې ټولو مواردو کې راځه چې قوي ترینه پیلوټان ولرم راځه چې شفاخانه خپله ولرم ولې نور هېوادو ته زما مریض ولاړ سي متوجه خو راځه چې په دې ټولو کې څه پوهنتونونه جوړ کړم متوجه تر څو چې د جهان سره اړیکې ولرم چې پیلوټ په یو ځای کې تربیه کړم زما عرض دا دی چې ټوله انرژي مو ټوله تمرکز مو لکه چې ستانکزي صاحب خبرې مې خوښې سولې زه باید د جهان سره کوشش وکړم چې په دا جهاني ټولنې کې دغه که داسې وي چې احساسات ولرم نه امریکا زه په دې پوهېږم چې امریکا دلته راغلی و دلته دعوه سي زه پوهېږم چې د بمونو مور استعمال که دا خبرې بیرته وایم دا ګټې راته ووایه دا خو تېرې سوې زما نه اوس نو زه څه ورته وایم چې امریکا راځه په اقتصادي لحاظ په ټولو برخو کې راځه په افغانستان کې لکه د باچا په وخت کې چې تام سړک جوړوئ اتحاد شوروي هم جوړوئ جرمني هم جوړوئ متوجه نه راسه یې جوړ کړه زه در سره روابط لرم راځه چې قراردادونه در سره وکړم د چین سره یې کوم ستا سره یې ولې نه کوم متوجه نه ته خو تر چین هم په لاس کې خلاص هېواد دي نو په دې اساس زه په دې عقیده یم چې راځئ چې د جنګ سیاست کاملا مردود کو خپل حالات ته متوجه سو حتی کله چې تقویه سو که مو بیا په ذهن کې څه درلوده په هغه وخت کې به هغه انعکاس ورته ورکړو مننه حمید زوی صاحب ولې باید تل په تمه سو د دادرا صاحب د خبرو پر دوام یې وایم چې نور هیوادونه باید راشي موږ جوړ کړي موږ له ګردابه راوباسي ګوره یو خو دا چې د مشرانو غوښتنې هغه په دې اساس نه دي چې موږ خپل فعالیت ودرولی ده یعنې دوی ته په تمه یو چې دوی راشي دوی به موږ جوړ کړي موږ خپل فعالیت لرو خپل فعالیت کوو او هغه معلوم هم ده معلومیږي خو زه د ستانکزي صاحب یوه خبره هغه دا چې کیدای شي د ستانکزي صاحب لخوا نه جنګ بند وي خو د دوی له طرفه جنګ بند نه ده هغه څنګه دوی لخوا همدا اوس هم چې کیسې روانې کړي دي دغه یعنې زه یو خبره یعنې کله چې یو چا د چا سره دعوا وي هغې کې شاهد ته چې ضرورت پیښ شي نو د شاهد چې کله منځ ته پکې راځي نو د هغې نه ټولو نول د هغې هویت چې د تیر کې خو به یې دې سره څه خصومت نه لرلو دا پوښتنه کېږي دا کیسه کېږي خیر اوس زما او د ملل متحد ترمنځ چې کیسه او یا د مشروعیت یا د رسمیت مسله ده یا ته وکړه یا زه کومه خیر او همغه قاتل را باندې شاهدوي یعنی ریچارډ بنټ هغه راته راولي هغه بیا زما راپور جوړوي کیسه چې 20 کاله په دلته په کیسه کې ښکیل وي داخل وي همغه نن راځي هغه ماته د اصلاحاتو هغه ماته د بشرپالنې هغه ماته د نظام جوړونې غوښتنه کوي یا هغه شرط راته ږدي یعنې دا په کوم عقل زه ورسره ومنم کومه کیسه ورسره ومنم او بیا د دې باوجود چې ته ګورې چې افغانستان کې په دې دومره لسیزو کې همدا اوس امن راغی همدا اوس یعنې تاسو داسې وضعیت هم کې راغی چې 20 کاله جنګېدو ورسره نن همغه نظامي ته معاش ټاکلی معاش ټاکل یعنې یو ځای چې ته ما مړ کوې او زه بیا هم درځم تا ته معاش ټاکم د دې نه ستر ثبوت زه تا ته څه شی درکړم د ترحم د وحدت د یووالي د جوړښت او د پرمختګ نوره زه څه شی درکړم چې زه حتی د هغې سره هم بد نه غواړم تا سره هم نه غواړم دې نه نوره ته ما نه کوم ثبوت غواړې یا که ته ما باندې هغه امتحان ته ما نه اخلي همغه څه و چې یو پیل و په ځنګله کې شرط ووایي چې بادشاه امر کړی ده چې چا اوږدې غړۍ وي ته ووهئ هغه نو ورته وایي چې ته دې شته منډې وهې نو تا خو غړۍ کومه ده تا خو بیخي ورمېږ نه لرې ورته وایي چې هغه خدای وهلی داسې ګز کوي چې یو ځل یې وهي هغې نه بعد ګز در پسې راخلي او ته ما سره هماغه چاره کوې زه عملا یعنې د دې باوجود بیا مې هم درته ثابته کړې ده خو ته بیا هم اندېښنې وړاندې کوې ته بیا هم داسې د خپلو سیاسي مسایلو د سیاسي ملحوظاتو لپاره داسې کیسې داسې چې هغه په هېڅ قالب کې نه ځایږي ته په خپله دروغجن کې راځې ته په خپله غلط کې راځې هغه ماته نیسې هغه کیسې راته مطرح کوې ټولګډونه ښه ټولګډونه په نوم تېر کې د 50% 50% 10% ونه ازمېیل شو د افغانانو لپاره یې څه نتیجه لرله
مننه. د ګوندونو په نوم دلته دولتیتونه تیر نه شول، د یوه ګوند په نوم دولتونه تیر نه شول. ښه چې اوس یو موافقې ته دغه افغانان په خپل ټټوبي کې په خپل ټغر کې سره رسېدلي دي، یو مشر یې ځان ته ټاکلی ده او د دې باوجود تا ته وایي چې تا سره تعامل کوم، تا سره غواړم نه غواړم دښمني، د دې باوجود چې ته بیا هم نخرې کوې، نو دا منه چې مشکل په تا کې دي، نشته په ما کې. راځم بیا ورته راځم. سمیم صاحب، بل لور 4 کاله تېرېږي د دوحې له تړون څخه، هغه تړون چې په نقدو باندې دواړه خواوې تورنېږي، څه ډول باید غاړه ورته کښېښودل شي؟ ځکه ستانکزي صاحب وایي چې د دوحې د تړون پر اساس د دوحې تړون واقعي هم دا یو ټینګه تاریخي وثیقه وه د دغه افغانستان او د متحده ایالاتو تر مابین چې د هغه توافق له مخې بیا هغه مسلح جنګ هم په افغانستان کې ودرېدو. لیکن دلته یوه مسله باید موږ واضح کړو، هغه تړون ټول ښکاره ده، هغه داسې پټ څه نشته چې موږ او تاسې یا نوره نړۍ ورباندې خبره نه ده. داسې اوس په هغه باندې عمل نه ده سوی، د دې تورنوالي دپاره چې یو دلیل وي نو هم بیا هغه ادعا تر یو ځایه پرې ورسیږي. داسې ادعا وي خالي او دلیل نه وي نو دا یو قسم داسې تور بلل کیږي چې هغه خلک نه ورته ګوري هغې خبرې ته. دلته اوس موږ تاسې که چیرې فکر ورته وکړو، امارت اسلامي په دغه څه باندې 3 کاله کې د نړۍ او خاص کر د غرب په وړاندې باندې هغه یو داسې بهترینه متوازنه پالیسي لري چې هغه له جنګ خلاصه ده، له متقابله بې احترامي خلاصه ده او د بل چا له ضرر رسولو خلاصه ده، خپل استقلال پکې محفوظ ده، یو داسې سیاست یې په مخ باندې وړی ده. اوس ګورئ په هغه تړون کې چې څه لیکل سوي دي، په هغه کې چې امارت اسلامي ته کوم مکلفیت راګرځي هغه د خاورې حفاظت ته د چا په ضد نه استعمالول. دلته مهمه مسله چې امریکا یادوله هغه د ترهګرۍ مسله وه. دوی ته له ترهګرۍ د ګواښ مسله وه، په ده نامه باندې راغلي هم وو. په 3.5 کاله کې په څه باندې 3 کاله کې په افغانستان کې دا ثابته سوه چې د افغانستان له خاورې ترهګري چاته ګواښ نه ده او نه دلته ترهګر پناهګاهي ځالې لري او نه له ده ځایه بل ځای ته تمویل و تجهیز یې کیږي. دا ثابته سوه، دا امارت اسلامي ثابته کړه په دې 3 کاله کې. اوس بل طرف ته که چیرې موږ غرب ته وګورو چې هغه تر اوسه پورې مداخله کوي، هغه تر اوسه پورې افغانستان ته ګواښ و تهدید پیښوي، هغه تحریمونه و بندیزونه لګوي په افغانستان باندې، هغه دلته فرمایشونه تر اوسه پورې وایي، نو دا په ټوله کې مسؤلیت هغې خواته راګرځي. یو شی باید موږ واضح کړو، هغه دا ده چې غرب له افغانستان سره ظلم کړی ده. 20 کاله د دلته د ترهګرۍ په نامه باندې ظلم کاوه له افغانستان سره، او اوس بیا چې کوم ظلم کوي هغه په دې باندې ده چې د امارت اسلامي چې کوم حاکم نظام په افغانستان کې ده د افغانانو خوښ نظام ده او افغانانو ته ثبات و امن و صلح راوړې ده چې د سیمې هم ورسره په دې کې ګټه کیږي. دا شی چې کله افغانانو پیدا کړی ده په دې کې هم اوس په ارامه باندې نه پرېږدي. ولې دلیل څه دی؟ ولې دا ده، ګورئ موږ په یوه شي باید سر خلاص کړو، هغه دا ده چې امریکا هیڅ وخت د افغانستان دوست نسي جوړېدی په هغه صورت کې چې د ده ګټې دلته نه وي خوندي. دی دلته خپلې ګټې لټوي، دی به دلته خپل جاسوسان لري، دی به دلته خپل ستا سیاست په خپله نفع باندې څرخوي، تا به د یو ډال په شکل باندې ځان ته نیسي، له بل چا سره به د جنګوي. دلته په ده جغرافیه کې به د ده حاکمیت وي، د ده فرمایشات به وي، بیا دې مني. نور خو په افغانستان کې د دې په وړاندې باندې ګوري د نړیوالو نورمونو په لحاظ چې کوم یو هیواد په رسمیت باندې پیژندل کیږي هغه افغانستان پوره کړی دی. د جغرافیې په لحاظ باندې دا یو خپله جغرافیه لري، خپل هیواد د تاریخ لري، نو په دې کې چې مداخله کوي نو داسې زورور یو څه کوي